السلام علیکم ګران کتونکو، امید ده چې ښه به یې. د خیبر پښتونخوا او بیا د افغانستان حالات چې دي هغه د بدامنۍ د کشیدګۍ او بیا د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم یو چپقلش روان دی، یو تصادم روان دی، د هغې د وجې نه ټیک نه دي. تاسو وکتل چې تقریبا شپږمه ورځ ده چې د تورخم بارډر چې دی هغه د 8 سپتمبر د یو اټیک نه بعد هغه بند دی او د هغې په نتیجه کې په سوونو په زرګونو خلک چې کوم دي هغه چې هغې کې متاثرین هم شامل دي، په هغې کې زخمیان هم شامل دي، په هغې کې بوډاګان او زنانه چې دي سټوډنټس پکې هم شامل دي. هغه له دواړه طرف نه هغه ټاک اپ شوي دي، هغې تللی راتلی نه شي. دغه رنګې په سوونو ګاډي چې دي چې په هغې کې هغه سامان هم دی چې کو هغه تاسو په ورځ دوه کې ونه رسوئ او هغه کوز نه کړی شي د ګاډو نه، نو هغه خرابېږي او د هغې نه د کروړونو روپو چې دی هغه تاجرانو ته نقصان یا بزنس کې موږ ته چې د هغې ته نقصان رسي. خو د دواړه طرف ته موږ ته داسې سنجیدګي په نظر باندې نه راځي چې د هغې په نتیجه کې موږ دا ووایو چې دوی ته د دې مسئلې د حل څه احساس دی یا دوی چې څه اقدام اوچتوي یا څه عملي ګامونه چې دي هغه اوچتول غواړي. بل طرف ته که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې د کشیدګۍ یا د حملو چې کوم یو کړۍ وه په هغې کې څه کمی نه دی راغلی. 13 ورځ په پېښور کې پورسک روډ باندې د فرنټیر کور په یو ګاډي باندې اټیک وشو. د هغې په نتیجه کې تقریبا یو کس چې دی هغه شهید شو. تقریبا 14-15 کسان چې دي چې په هغې کې د فرنټیر کور اهلکار هم شامل دي، 5 پکې سویلین هم شامل دي، هغه پکې زخمیان دي. دوه په باره کې ویلی کېږي دا چې د هغې حالت ټیک نه دی. دغه رنګې د 13 ورځ د پیر په ورځ باندې د کوم چې د چترال مسله ده، په چترال باندې چې په 8 سپتمبر کومه حمله شوې وه د هغې په نتیجه کې تقریبا ویلی کېږي دا چې تقریبا 60 حملونکي چې دي یا حمله کوونکي هغه وژلی شوي دي او څه چې دي هغه ګرفتار کړی شوي دي، څه زخمیان کړی شوي دي. پکې هغه سلسله چې ده هغه اپریشن چې دی هغه هم جاري دی. هم په دغه سلسله کې د پیر په ورځ باندې یو ډېر عجیبه کار وشو د خیبر پښتونخوا په پارلماني او حکومتي تاریخ کې چې په کور هیډ کوارټر کې 11 کور چې ورته موږ وایو هلته کې د خیبر پښتونخوا ګورنر د هغه چې څومره وزیران دي کابینې ممبران هغې راوغوښتلی شو هغې ته په سکیورټي باندې د خیبر پښتونخوا په هغه پراجکټس باندې چې هغه په قبایلي سیمه کې روان دي په هغې باندې او په نور ایشوز باندې د ګورننس په ایشوز باندې په هغې باندې بریفینګ ورکړی شو. په کار خو دا و چې دا بریفینګ وزیر اعلی ورکړی وی، خو کو وزیر اعلی وی الو کو صوبایي حکومت وی الو. ښکاري داسې چې یو بله تجربه چې ده هغه بیا شوې ده. تر اوسه پورې موږ ته د صوبایي حکومت په دغه دهشتګردۍ باندې، په دغه تورخم په ایشو باندې، د چترال په ایشو باندې تر اوسه پورې یو بریفینګ چې دی هغه موږ ته میډیا ته یا عوام ته په مخې ته نه دی راغلی. دغه رنګې بعضې نورې پارټیانې چې کوم دي مین سټریم پارټیانې هغې د چترال د واقع یا د تورخم د واقع یا نورې چې کومې حملې شوي دي یا روانې دي په هغې باندې د هغې هم څه ریاکشن موږ ته نه ښکاري. بلیم ګیم روان دی د افغانستان د طالبان حکومت له طرف نه او دغه رنګ د پاکستان د طرفه چې دی هم کله ناکله یو وړوکی غونډه چې دی یو بیان هغه مخې ته راشي، خو مسایل چې دي په هغې کې اضافه کېږي. په دغه ټول ایشو باندې واحده پارټي عوامي نیشنل ګوند یا پی ټي ایم یا بعضې نور ګروپونه چې کوم دي د هغې په ریاکشن پرې راځي. خو موږ ته څنګه چې موږ ته صوبایي حکومت او وفاقي حکومت له تعلق ښکاري، دغه رنګې موږ ته مین سټریم پارټیانې چې دي مین سټریم میډیا ایون هغه له تعلق ښکاري. که دا صورتحال وي نو یو ځل بیا د دې خبرې خدشه موجوده ده چې خیبر پښتونخوا به د یو بدترین جنګ سره مخ شي. خو د دې به پرسانې حال څوک نه وي، د دې به څوک تپوس نه کوي. دا به دغه رنګ د تجربه په طور له د یو یتیمې صوبې یا د یو یتیمې خطې غوندې چې دی هغه به پرزنټ کېږي او د هغې نتیجه به دغه ګورو چې موږ چې ولس چې کوم دی هغه نه صرف دا چې د هغو په ادارو باندې اعتماد ختم دی، بلکې د هغو په خپل پولیټیکل پارټیانو باندې په خپل میډیا باندې او په هغه خلکو باندې اعتماد ختم دی کم چې د دې هر څه ذموار دي یا د دې هر څه جوابدهي د هغې په فرایضو کې شامل دي. پکار دا ده چې زموږ دغه خلک هغه د دې سکیورټي صورتحال چې کوم دی یا د افغانستان سره چې زموږ معاملات دي د دې اونرشپ والي په دې باندې خپل اواز اوچت کړي، په دې باندې خپل موقف چې دی هغه مخې ته راولي او بیا خلک په اعتماد کې موالي. ځکه چې خیبر پښتونخوا کې ولس چې دی هغه یو بل جنګ ته چې هغه الریډي راغلی دی خو دوی چې دی هغه ډیکلیر کوي نو د هغې نتایجو ته یا د هغې اثراتو برداشت کولو ته تیار نه دي. ډېره مننه.